السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لرې روغ اوسئ. د CSS د کلاس 9 ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ ته د CSS یو بله پراپرټي چې اوپیسټي نومیږي پر دې باندې کار کوو. نو زه مخکې لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم د opacity.html په نوم ما یو فایل اخیستی. په دې کې موږ سره د HTML بیسیک کوډ دی. هغې نه علاوه موږ سره سټایل ټیګ دی. سټایل کې موږ یو دلته HTML کې موږ div اخیستی، ایمیج اخیستی، head to دی او موږ سره پاراګراف دی. دلته موږ یو څه سټایلونه ورکړي. هغه سټایلونه زه تاسو ته ښیم. دا یو ساده غوندې یو کار موږ دلته کړی شه. دلته موږ سره یو بیکګراوند دی او دلته موږ سره دا لیکل دی او دلته موږ سره دا بیکګراوند دی. راځو ګورو چې موږ سره اوپیسټي څه کار کوي او د دې موږ سره څه دنده ده. اوپیسټي چې کله موږ غواړو دلته دا div موږ اخیستی د دې چې شاته کوم بیکګراوند دی هغه موږ سره ترانسپیرنت شي او شاته چې بل کوم بیکګراوند دی هغه ترې ښکاره شي، نو موږ د هغه لپاره اوپیسټي استعمالوو. مثال که زه راشم براوزر ته وبخښئ ایډیټر ته، دلته ورته ووایم چې اوپیسټي دلته موږ ویلیو له 0 څخه تر 1 پورې ورکولی شو. مثال درته ورکوم 1 چې کله موږ ورکړو سیو یې کړو نو موږ سره هېڅ تغییر نه راځي ځکه چې 1 موږ سره فول کلر وي. خو که چېرته زه راشم او ورته ولیکم چې 0.5 او زه دا سیو کړم راشم ډیلیټ کړم نو تاسې به ګورئ چې د div کې موږ سره هر څه موجوده د هغه چې کوم رنګ دی هغه ترانسپیرنت شو، وړاندې چې کوم کلر دی هغه موږ سره ترې شو کېږي. په دې div کې چې موږ سره کوم کله لیکل دي هغه نه علاوه که موږ سره کوم عکس دی هغه ټول ترانسپیرنت شو، د هغه لاندې عکس ښکاري. که عکس وي که بیکګراوند هغه ترې شو کېږي. که زه راشم 0.2 کړم سیو یې کړم راشم ریلوډ کړم نو دا به نور هم موږ سره ترانسپیرنت شي او لاندې کلر به ترې ښکاري. نو چې کله موږ غواړو یو عکس ترانسپیرنت کړو یا هغه عکس کې موږ سره لیکل وي هغه شیان وي هغه موږ ترانسپیرنت کړو نو موږ کولی شو د اوپیسټي څخه کار واخلو. خو کله چې غواړو بیا موږ یوازې بیکګراوند ترانسپیرنت کړو د هغه لپاره بیسټ چوایس چې موږ سره راغلی په CSS3 کې هغه موږ سره RGB الفا یا هم HSL الفا بیکګراوند کلر دی چې د هغه په واسطه موږ کولی شو ترانسپیرنت بیکګراوند جوړ کړو. د دې او د هغه ترمنځ فرق هم همدا ده چې کله موږ RGB الفا یا هم HSL الفا استعمالو نو هلته موږ سره یوازې بیکګراوند کلر ترانسپیرنت کیږي. باقي چې کوم موږ سره لیکل دي عکسونه دي هغه نه ترانسپیرنت کیږي. خو په اوپیسټي کې بیا موږ سره هر څه ترانسپیرنت کیږي. که چېرته زه راشم دا اوپیسټي دلته کمنټ کړم او دلته ما بیکګراوند کلر ګرین ورکړی د هغه په ځای RGB ولیکم. RGB دا موږ مخکې ویلې او دلته راشم مثال سل که ریډ ورکوم یو نیم سل ګرین ورکوم همدغسې 200 بلو ورکوم. الفا زه ورته فی الحال 1 ورکوم سیو. اوس چې کله راشم ریلوډ یې کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره دغسې یو کلر جوړ شو. اوس زه غواړم چې د دې یوازې بیکګراوند شاته ترانسپیرنت شي نو موږ کولی شو الفا ته راشو مثال 0.3 لیکم سیو. چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسو ګورئ شاته موږ سره یوازې چې کوم بیکګراوند هغه ترانسپیرنت شو. لیکل هم په خپل حال دی او عکس هم په خپل حال دی. نو دا د اوپیسټي او د RGB الفا او HSL الفا ترمنځ فرق دی. اوپیسټي چې دی موږ سره هغه کې مکمل ټول څه چې موجود وي موږ سره که لیکل وي که عکس وي که هر څه وي هغه ترانسپیرنت کیږي. او په RGB الفا کې او یا هم HSL الفا کې یوازې بیکګراوند کلر وي که هغه موږ هر بیکګراوند کلر ورکړي هغه موږ سره ترانسپیرنت کیږي. په دې هیله چې پر موضوع پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.